ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته موضوع عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په تیرو 3 کلونو کې د طبیعي پیښو له امله د 14 شهیدانو کورنیو ته د نغدي مرستو ویشلو پروسه پیل کړې ده چې په دې بهیر کې به د هر شهید کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شي. د یاد بهیر په لومړي پړاو کې د 9 شهیدانو کورنیو ته نغدي پیسې ورکړل شوې. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست د وروستیو پیښو له امله د وژل شویو 14 کسانو له کورنیو سره د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې ادارې د رئیس په وینا په دې پروسه کې به د دغو پیښو له امله د هر قرباني شوي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ نغدي پیسې له کورنۍ بودیجې څخه ورکړل شي. د نن کومک چې دی د 14 کورنیو ته 14 کسانو شهدا او ورثو ته دا کومک وسو. د هر شهید پر سر باندې 40,000 افغانۍ زموږ د ملي ادارې د حوادثو د هغه د طریقه څخه وسو. تقریبا د په ټول ولایت کې دغه 14 کسان شهیدان سوي وو په دا 3 کالو کې چې کوم د طبیعي پیښو کې شهیدان سوي دي. نو د دې شناسنایي دا رقم سوي ده چې کله حادثه پیښه سوي په هغه وخت کې زموږ د ریاست د خوا څخه ټیم جوړ سوی دی، هغه علاقې او منطقې ته تللي دي، خپله د هغه کورنۍ او د هغه علاقې سروې کړې ده. نو هغه لږ د وخت څخه موږ ته رامعلوم وه، نو بیا دغه و چې زموږ د ادارې د ملي ادارې د خوا څخه د حوادثو د خوا څخه کومک ورسره وسو. له بلې خوا د دغو مرستو ترلاسه کوونکي چې د بلخ ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه دغه ریاست ته راغلي دي د اسلامي امارت له پرله پسې مرستو مننه کوي. دوی وایي دغه مرستې د یادو پیښو د قربانیو وارثانو ته د حکومت پاملرنه ښیي. کمک نقدی از طرف ریاست حوادثات بر ما رخ داده. از این کمک هایشان یک جهان سپاسگزار هستیم و خداوند امارات اسلامی و کارمندهایی که در امارات اسلامی کار میکنن و دلسوزانه در درد و رحم در مشکلات ملت خود میرسن، خداوند اینا را هم اجر بدن. خود ما در کشور ایران مسافر بودیم. یک حادثه دلخراش و اهل و فامیل خانواده ما رخ داد که 3 تا پسر ما با شمول یک کاکای ما 3 تا زخم برداشت و یک پسر 9 ساله ما شهید شد. تشکر از امارت اسلامی و انجینر صاحبایی که ساحه را بررسی کردند و تشکر از رئیس ریاست حوادث که یک کمک نقدی و مالی که ما همکاری بسیار جهان سپاس تشکر می‌کنم از لطف نظر همکارشان. د یادونې وړ ده چې دغه پروسه به په 2 پړاوونو کې بشپړه شي او په لومړي پړاو کې به د چارکند، کشندي او نهرشاهي ولسوالۍ د 9 وژل شویو کسانو کورنیو ته نغدي مرستې ورکړل شي. د بلخ ولایت د ترافیکو ریاست مسؤلینو په مزار شریف ښار کې د رکشاو لپاره د پلیټونو د ویش د پروسې له پیل څخه خبر ورکړ. دوی زیاته کړه چې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو او د ترافیکي بې نظمیو د مخنیوي په موخه یې نږدې 2000 رکشاو ته پلیټونه ویشلي دي. په ورته وخت کې د رکشا چلوونکو استازي هم د ترافیکو ریاست له دغه اقدام څخه ستاینه کوي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت په مزار شریف ښار کې د مسافر وړونکو وسایطو لکه ریکشاو د تګ راتګ د تنظیم خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په موخه به د دغو ریکشاو فعالیتونه قانوني شي او په ښار کې د ګډوډۍ د مخنیوي په موخه د ریکشاو لپاره د پلیټونو ویش پیل کړی او دغه لړۍ دوام لري. همدارنګه د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت زیاته کړه چې څه باندې یو میاشت کې په مزار شریف ښار کې نږدې 2000 ارادي ریکشاو ته پلیټونه ویشل شوي دي. د رکشو د پلیټ پر وسه جریان لري، وسم جریان لري چې پلیټونه اخلي. نو داسې رامعلومیږي تعین معلومات یې نشته، خو بیا هم 2000 2500 در 3000 پورې دونه رکشې اوس پلیټ سوي دي، وسم جریان لري، ښه قوي جریان لري، رکشې را روانې دي، خپل پلیټونه اخلي په اسانه توګه باندې، هیڅ نوع مشکل ودې ته نشته. له بلې خوا د مزار شریف ښار د ریکشا چلوونکو د ریکشاو د قانوني کولو په برخه کې د بلخ ولایت د ترافیکو ریاست د مثبتو کړنو ستاینه وکړه او د ریکشاو چلوونکو ځینې کړنې په ګوته کړې.
ما به خاطر نظم و دیسیپلین شهری کار میکنیم. در این رابطه همراه ما ریاست محترم ترانسپورت، مدیریت ترافیک هم کار میباشند که ما کوشش داریم که یک نظم درست منظم در شهر ایجاد شود که هم مسئله خدمت برای مردم شود، هم برای ریکشارانا و هم برای شرکت دار. دیگه شرکت های دیگه که ما در اینجا داریم اما بعد شرکت های پساب بخش تکفیرانی می باشه، باربری و مسافربری کلان. در هر بخش ما فقط کوشش ما به این است که برای مردم خدمت شود که بتانیم که مسئله خدمت به مردم شویم و همچنان از ازدحام، از تهدرانی ها، از بینظمی ها جلوگیری به عمل بیاید. راپورونه ښایي چې دا مهال په بلخ ولایت کې څه باندې 10,000 ریکشاوې فعالیت کوي چې له دې جملې څخه یې لږ تر لږې 2,000 د جواز پلیټونه ورکړل شوي او په ښار کې فعالیت کوي. نن د نومبر 18 د محصلینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې مناسبت بلخ ولایت کې یو شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې د کانکور په ولایتي ازموینه کې د نابینایانو او کاڼو له ښوونځیو څخه د فارغ شوو کسانو د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی په بلخ کې د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د دوی د ټولنیزو او زده کړیزو ستونزو حل ته د جدي پاملرنه وکړي. په بلخ ولایت کې د محصلینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر نابینایان د خپلو ټولنیزو او ښوونیزو ستونزو په اړوند د غږ پورته کولو په موخه راټول شوي دي. دوی د افغانستان له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دوی د زده کړیزو او نورو ټولنیزو ستونزو د هواري په برخه کې د جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. دوی زیاتوي چې د متخصصو استادانو د نشتون له امله ګڼ شمېر نابینایان او کاڼه کسان دولتي پوهنتونونو ته لار نه مومي او یا هم خصوصي پوهنتونونو ته مخه کوي. در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ تحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان و ناشنوایان داشته باشیم. توسط تحصیل که یک بخش، یک رکن بسیار مهم جامعه را تشکیل میده، اینا بخوانند، درس بخوانند، تحصیلات خود ادامه بدن، به پایان برسانند تا یک مؤثر خوب، یک خدمتگزار به جامعه خود تقدیم شود. د معلولینو د حقونو یو شمېر فعالان د پوهې پر ارزښت د ټینګار ترڅنګ له مسؤلینو غواړي ترڅو په پوهنتونونو کې د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه معلولیت لرونکو خلکو ته د شاملېدو زمینه برابره کړي. دوی همداراز وایي هغه معلولین چې د حرکت لپاره ویلچرونه کاروي باید د تګ راتګ لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. تاکید میکنم که باید توجه جدی داشته باشند در قسمت تحصیل در دانشجوها، به خصوص افراد اشخاصی که دارای معلولیت هستند باید توجه جدی داشته باشند. زمینه را مساعد کنند تا که در ولایت بلخ زمینه امتحانات کنکور فراهم شود که تا ما هم بتوانیم و نه تنها ما که سایر اشخاص دارای معلولیت که مثل ما از امتحانات کنکور باز ماندن بتوانند که در ولایت مربوطه خود بتوانند امی امتحانات زمینه فراهم شود. د یادونې وړ ده چې د کانکور ازموینې ملي ادارې د راتلونکي کال د کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی او په ولایتونو کې به دغه بهیر د مرغومې تر 13 نیټې پورې دوام ولري. خو یو شمېر نابینایان وایي چې د ځانګړو استادانو د نشتون له امله چې د بریل یا د اشارو ژبې له کلتور سره بلد وي دوی د کانکور په ولایتي ازموینه کې ګډون نشي کولی او اړ دي څو د دغې ازموینې لپاره کابل ته لاړ شي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.